دغه سیمینار چې شپږ ورځې یې دوام کړی و او 83 تنه د ولسوالۍ او مرکز د تامیناتو کارکوونکو پکې ګډون کړی و، نن پنجشنبه پای ته ورسید. د غزني امنیه قماندانۍ مسؤلین وایي چې په دغه سیمینار کې د تامیناتو اړوند مختلفو برخو کې معلومات ورکول شول. در بخش تامینات که برای ما و شما فایز مولاسا یک هفته به خاطر سیمینار معلوماتی ترتیب نموده بود. این یک به شکل مدرسه بود، یکی تان استاد دیگه تان شاگرد بودن در تالار. خداوند جل جلاله بکنه که ما و شما از این تالار یک چیز خوب منفعت هم برای خود و هم برای آینده خود و هم برای جامعه خود یک چیز مستفید شده باشیم. د اتلس ولسوالیو شپږو حوزو د کنډکانو ټولیانو غټ غټ مدیریتو مو د تامیناتي برخې پرسونل د یوې هفتې لپاره دلته راغوښتی و. د مشهورو او مسلکي استادانو لخوا ورته سیمینار وړاندې سو، هغوی ته په مربوطه برخه کې زده کړې ورکړل سوې چې دغه جنسونه ښه طریقه اکمال کړي او هلته په کتابو کې محاسبه کړي او دلته حسابي موږ ته راوړي. په همدې حال کې د سیمینار ګډونوال هم دغه سیمینار له جوړېدو خوښ دي او وایي چې په ډیرو برخو کې معلومات ترلاسه کړل. دوی له مسؤلینو غواړي چې دې ته ورته نور سیمینارونه هم جوړ کړي. بلدیت خوب نداشتیم در بخش لوجستیک و در بخش تأمینات و در بخش تکنیک. واقعا ما فایده زیاد از این برداشتیم. انشالله که در آینده هم از فیاض مولوی صاحب خواهش ما همی است که باز هم برای مجاهدین این سیمینار را برگزار کنه. در آینده هم انشالله 100% برای ما مفید تمام شد. دا سیمینار خو موږ لپاره الحمدلله ډیر خوندور تمام سو او په آینده کې موږ دا غوښتنه ده موږ له مسؤلینو نه په موږ باندې مسؤل کسان دي. په آینده کې موږ دا غوښتنه لرو چې موږ ته په کال کې یاري دا سیمینار دایر سي تر څو پورې موږ له دولتي کارو سره له ټولو سره په هر بخش کې موږ تر څو پورې زیات بلد سو. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم د غزني امنیه قماندانۍ اړوند د اتفاقي مدیریت له لوري یو ورځنی سیمینار په لاره اچول شوی و.